په قرباني کې یوه مهمه خبره موږ ته ډېره ضروري او لازمي خبره هغه دا ده د کور مشر چې دی هغه پلار دی 15 زامن لري زامن ټوله تجاران دي کاروباریان دي دکانونه کوي اوس ورته وګورو چې دغه جایداد دا کاروبار دا روپۍ د بابا دي آیا که د الکوانو دي که د بابا وي و الکوانو ته ورکړي وي چې هلکو ته کاروبار په وکړي لکه عام طور چې زموږ ته خلک دي بیا به بابا یوه قرباني وکړي پر زامنو باندې قرباني نشته صحیح سو بابا به یوه قرباني وکړي پر زامنو قرباني نشته ها که چیرې داسې ولو چې زامن چې دي هغه اختیارمند دي اختیارمند دا معنا په خپله محنت کړی دی په خپله منډه ترنډه کړې د روپۍ یې ګټلې دي اوس ودته روپۍ بابا یې هم ژوندی دی خپلې روپۍ هم لري نو بیا به دی راولاړېږي خپله قرباني به جلا کوي بابا به خپله قرباني چې د هغه جلا کوي یا بله خبره دا د عزیزانو چې زموږ تی په کورو کې اوس یو سړی د 15 زامن دي ځوانان هغه ټول د په تصرف کې د په کفالت کې دي ټیک دی کاروبار به د هغه الکوان کوي انجونې چې کومې دي دا کوروالاوي د زامنو هغه سونه لري چې سونه لري هغه نو بیا د چا نه ده هغه د بابا نه ده نه د بابا ده نه د خاوند ده چې نه د بابا ده نه د خاوند ده پر دې ښځه باندې چې شته قرباني چې دغه ضروري ده زموږ ته زنانې ډېرې کمزوري دي په دې حواله باندې هغه قرباني نه کوي په دا خبرو ګر څه نه پوهېږي چې یاره پر ما قرباني شته بیا دا وایي وایي زما سړی دی وایي چې زما یې په څه زه د کومې خوا وکړمه ته به راولاړېږې دا خپله سونه به خرڅوې د سونې څه به څه خرڅوې بیا به قرباني ورباندې کوې که نه د الله رسول بي بي عایشې صدیقې ته ویل یو چلی یې په ګوته و یو چلی ول زکات یې ورکوې دی ول یا رسول الله پیغمبر اسلام ته وفرمیل ستا د جهنم دپاره دا یو چلی چې دی هغه کافي دی ستا د جهنم دپاره دا یو چلی چې دی هغه کافي دی یا بله خبره دا د عزیزانو اوس موږ ته خو ګوره زه د حالاتو مطابق خبره کوم ټګي مګي نه پکې کوم یو سړی دی خپله مزدور دی یا سرکاري ملازم دي 1.4 روپۍ تنخواه ده د کور ګزاره په مټ په هغه وسي زموږ ته زنانې خاص خامخا یو بنګړۍ لري یا څه ګوتکې لري یا کوچنۍ غاړګۍ لري غاړګۍ یا په 80,000 یا په 15,000 یا په 50,000 یا مطلب څه پورته کښته اوس په څه چم کوو اوس په څه چم کوو یا داسې دی چې خاوند دې مطلب قرباني کوي دلته کور والا باندې سونه چې د هغه لږ خشه لري اوس په څنګه ترتیب سره کوو لاس تنګ دی یوه خواته مخ نه ګرځي په دې کې بس عزیزانو سړی راولاړ سي دا خپلو زنانو ته ووایاست دا د ډېرې مجبورۍ دا خبره ده عزیزانو تر نه کولو نو دا خبره چې د هغه بیا ښه ده تر نه کولو چې سونام لري او قرباني هم نه کوي تر هغه نو بیا دا ښه خبره ده چې راولاړ سو ورته ووایي د خپلې کوروالا ته چې کوروالا پر تا باندې قرباني کیږي ولې ته دا یې سونه لري و سونه مطلب یوه توله لري یوه توله خو ما د په لک روپۍ ده اوس پر یوه توله سونه باندې قرباني چې د هغه نشته شرط دا دی خالي سونه که یوه روپۍ ورسره درلوده دا به دواړه سره یو ځای کې هغه 2.5 نیمې تولو ته بیا مخامخ کې که د هغه مقدار جوړېدل صحیح خبره ده که نه یې نشته ورباندې نو کور والا ته سړی ووایي چې ښځې دا سونه چې د هغه څه چم وکړه تر ټولو ښه خبره دا ده چې خپل کوچنی بچی دی یا د میاشتې یا د 2 یا د 3 دا دې هغه ته وروبخښي کښنې ته چې وروبخښله چې وروبخښله در 15 کالو پورې دا کښنی خو مطلب چیش دی هغه خو نابالغه دی پر هغه چیش نشته قرباني نشته دا سونه ده د کښنې استعمالول یې خپله مور سي یا راولاړ سي یا خاوند چې د هغه قرباني کوي په څه خواره یې سره جوړه کړې ده او دلته کور والا چې د هغه سونه لري اوس نو سړی دونه وس لري نه ښځه دونه وس لري چې دا قرباني هغه ورلره وکړي نو راولاړ دي سي بیا د دا خپله سونه د رښتیا او خپل خاوند ته وسپاري د رښتیاو دې ورته ووایي چې دا ستا ده زه در بخښم ته پوهېږې کار دې پوهېږې بس بیا به دا سړی یوه قرباني کوي او د زکات ټیم رالی زکات به ځینې ورکوي که نه اوس خبره دا ده پر بابا باندې د زوی قرباني نشته پر بابا د زوی قرباني زوی پوهېږي خپل کار یې پوهېږي پر خاوند باندې د کور والا قرباني نشته خاوند باندې د کور والا قرباني ښځه پوهېږي خپل کار یې پوهېږي د دې سونه ده د دې سره مطلب مال دولت ورسره دی د خاوند هېڅ اختیار نشته پکې نو چې د خاوند اختیار نشته پکې نو لحاظه دا پوهېږي خپله قرباني یې پوهېږي اوس که پلار راولاړ شو مطلب یو زوی دی و زوی ته نه دی ویلي د زوی بغیر د اختیاره بغیر د پوښتنې بغیر د اجازې په ده پسه حلال کوي دا قرباني نه صحیح کېږي د زوی دپاره زوی به خپل پسه جلا حلالوي زوی به خپل پسه جلا حلالوي ها که بابا زوی ته ویل چې زویه زه ستا پسه حلالوم یا کور والا ته ویل چې زه ستا پسه حلالوم بیا پروا نه لري خو بغیر د پوښتنې زه په شي نه یم خبر تا زما پسه حلال کړی دی دا صحیح کېږي نه زه به خپله قرباني چې ده هغه جلا کوم